السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلوګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلوګ کې به زه خبره کوم چې د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم کړکېچ جاری دی دې ترمنځ د بھارت حکومت دا فیصله کړې ده چې د نادرن کمانډ اهم ترین جنرال لیفټننټ جنرال سوچندرا کومار د خپل عہدې نه لرې کړی شوی دی کتونکو دا ډیر زیات تجربه کار جنرال دی او د عہدې نه د لرې کېدلو وروسته یو شمېر سوالات راپورته شوي دي د دې نه علاوه بھارتي سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شوی دی چې د پلګام حملو دی جوډیشل انکوایري وکړی شي او د دې لپاره د جوډیشل کمیشن قایم کړی شي چې به دا څنګه سکیورټي او انټیلیجنس فیلیر مخې ته راغلی دی د دې نه علاوه د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم اوسنی کړکېچ دی دا کوم مرحلې ته داخل شوی دی راتلونکي په دې کې څه کېدلی شي د دې نه علاوه بھارتي وزیر اعظم نریندر مودي خپل ټاپ سکیورټي ټیم ته دا اختیار ورکړی دی چې په پاکستان کې تاسو ټارګټ منتخب کړئ او څه ټایم چې تاسو خوښه وي هغه په نښه کړئ یو قسم له نریندر مودي خپل ذمہواری چې کوم دی د خپلو جرنیلانو په اوږو باندې اچولي دي او دغه جرنیلان د حملې کولو لپاره تر دې دمه نه دي تیار د دې نه علاوه د چین هم منصب چې پاکستان ته کومه یقین دهاني ورکړې ده چې د پاکستان سالمیت او خودمختاري حفاظت په چین کوي یعنی د حمایت اعلان د پاکستان یو قسم له کړی دی چین پاکستان ته په دې جګړه کې یعنی ممکنه جګړه کې کوم قسم امداد ورکولی شي کوم قسمه سهولیات ورکولی شي په دې به هم زه خبره کوم په دې ټولو موضوعاتو د خبر نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې تاسو په حالت حاضر باندې او د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم کړکېچ دی په دې باندې ستاسو تاثرات څه دي او آرا څه دي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کړکېچ ورځ تر بله سیوا کیږي په دې موقع باندې د هندوستان لخوا داسې اقدام پورته کړی شوی دی یعنی جنرال آفیسر کمانډ نادرن کمانډ یعنی د نادرن کمانډ چې کوم اهم ترین جرنیل دی لیفټننټ جنرال سوچندرا کومار هغه د خپل عہدې نه لرې کړی شوی دی د عہدې د لرې کېدلو نه یو شمېر سوالات راپورته شوي دي چې آیا انکوایري نه ده شوې انټیلیجنس فیلیر لا نه دی متعین شوی چې به د دې وجوهات څه دي په داسې حال کې بغیر انکوایري داسې اهم ترین جرنیل د خپل عہدې نه لرې کول ډېر سوالونه راپورته کوي ځینې انالست دا هم وایي چې بھارت چونکې فالس فلیګ اپریشن کړو او دا چې کوم دی دنیا ته او پاکستان ته ایکسپوز شو د دې له وجې دغه جرنیل یې لرې کړی شوی دی او یقینا چې د ده به کورټ مارشل هم امکان دی چې وکړی شي کتونکو دا اقدام یا دا پرمختګ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې بھارتي سپریم کورټ کې یو تن درخواست جمع کړی دی او په کې دا مطالبه شوې ده چې د پلګام اټیک ته چې کوم دی جوډیشل انکوایري وکړی شي او د دې لپاره د جوډیشل کمیشن قایم کړی شي د دې نه علاوه په دې درخواست کې دا هم ویلي شوي دي چې به د دې خبرې د هم تعین وکړی شي چې به انټیلیجنس فیلیر او سکیورټي فیلیر ولې مخې ته راغلی دی د دې لپاره بھارتي سپریم کورټ دا کیس چې کوم دی باقاعده سماعت لپاره منظور کړی دی او څه وخت هم په دې باندې سماعت کېدلی شي د دې نه علاوه زه بل ذکر کوم چې د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کومه جګړه ده دا کومه مرحله کې داخله ده او راتلونکي څه کېدلی شي کتونکو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم په بارډر باندې تاسو وینئ جړپونه کېږي دا صرف یو ټیکټیکل لیول پورې ده یعنی په محدود لیول پورې ده صرف چې کوم ټوپکې دي او چې کوم د دې نه علاوه چې کوم نور لوی وړې وسلې دي هغه په استعمال کې راوستلی شي تر دې دمه اټرلري یعنی توپخانې ته یا ټینکونو ته خبره لا نه ده وتې نه ایرفورس ته خبره وتې ده اگر چې نن په مقبوضه کشمیر کې د بھارت څلور رافیل جهازونه پیټرولینګ کړی دی او د دې چې څنګه پیټرولینګ سٹارټ کړی شو پاکستاني ایرپورټس ته د دې پته ولګېدله او د دې نشاندهي وکړله یو قسم له دغه ټارګټس پاکستان لا کړو خو د دې وروسته دغه څلور واړه الوتکې چې کومې دا لرې شوې کتونکو د پاکستان ایرفورس سره جدیدترین میزایل راغلي دي تاسو ته پته ده چې دا په 200 کیلومتره کې خپل ټارګټ په نښه کولی شي یعنی بھارتي جهاز که چېرته په 200 کیلومتره کې لرې را روان وي نو د دې ځای نه پاکستاني پایلټان چې کوم دي دا ویشتلی شي او د بھارت سره چې کوم دغه میزایل دی هغه 150 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولی شي نو د دې نه دا ثابتېږي چې که چېرې ایرفورس جګړه شروع شي یعنې د ایرفورس په لیول باندې جنګ سټارټ شي نو پاکستان ته په دې کې په بھارت باندې سبقت حاصل دی د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم که چېرته یعنی بھارت حکومت په خپله دا نه غواړي نریندر مودي دغه په بارډر باندې چې کوم سکرمشز دي دغه ټک ټوک دی دغه غواړي چې ماحول ګرمي خلک یې ډېر پرجوشه دي په انډیا چې کوم میډیا د هغوی چې کوم نیوز رومز دي هغه ډېر زیات سرګرم دي اگر چې په باقي دنیا کې په پاکستان کې خصوصا په دې اړه داسې څه خاص ګرمجوشي نشته او خلک د دې جګړې یو قسم له مذاق اړوي خو دا جګړه نیکسټ لیول ته که ځي مطلب
کنونشنل جګړې ته کنونشنل جګړه هغې ته وایي چې په هغې کې د بارډر د دې ټک ټوک نه علاوه ایرفورس هم انګیج شي نیوي انګیج شي او آرمي هم په دې کې انګیج شي خو یقینا چې بھارت موډ دا نه دی ځکه چې بھارت ایرفورس د پاکستان ایرفورس چې کوم دی په بھارت باندې سبقت ترلاسه دی دغه رنګ په نیوي باندې هم د پاکستان سبقت ترلاسه دی دغه رنګ چې کوم د بھارت آرمي ده هغه په کشمیر کې الریډي په دوه حصو کې تقسیمه شوې ده تقریبا ډیر وسایل هغه د چین بارډر ته تللی دی او چین هم په دغه بارډر باندې ډیر زیات اکټیو دی او چې کله نه دا پولګام اټیک شوی دی د دې وروسته چین هم خپل فورسز په لاین اپ اکچوال کنټرول دی ته ویلی شي څنګه چې د پاکستان او بھارت ته ایل او سی ویلی شي بارډر ته دغه رنګ په کشمیر کې چې کوم د چین او د بھارت یا د کشمیر بارډر دی هغې ته لاین اپ اکچوال کنټرول ویلی شي هلته د هندوستان ډیر زیات وسایل دی او اوس نشي کولی په دې موقع باندې چې هغه بارډر خوشې پرېږدي او راشي د پاکستان بارډر ته فورسز راولیږي نو دا یقینا د دوی لپاره ډیره ګرانه خبره ده او په اوسني ماحول کې په یو ګڼ شمېر کې یعنې په غټ شمېر کې بھارت نشي کولی چې کشمیر ته په لوی تعداد کې یعنې په لکو تعداد کې اوس چې کوم دی فوج ولیږلي کتونکو دا لیول چې کوم دی دې ته ټیکټیکل لیول ویل شي او چې کوم دا ما ذکر وکړه کنونشنل لیول دا تر دې دمه نه دی مخې ته راغلی یعنې ایرفورس پکې لا مخې ته نه دی راغلی او نه پکې آرمي داسې مخې ته راغلی دا او نه بھارتي نیوي چې کوم دی هغه تیاره ده خو دا کنونشنل لیول دی او دې ته لا خبره نه در وتې ځکه چې بھارت په دې یریږي که چېرته کنونشنل جګړه شروع شوه او کنونشنل جګړه چې څنګه شروع شي نو د دواړو هیوادونو فورسز چې کوم دي دا به ډېر زیات اکټیو شي او دا به یقینا زر تر زره خدای دې نه کړي دا یو ایټمي جګړې طرف ته هم تللی شي نو بھارت په دې خبره ډیر زیات خار کې او د دې صورتحال نه ډیر زیات په یره کې دی هم دغه وجه ده چې د ټیکټیکل لیول نه یعنې دا اوسنی چې کوم د په بارډر باندې سکریمشز کېږي جړپونه کېږي د دې نه دا معامله مخ په وړاندې نه ځي بل خوا نریندر مودي خپل اعلی یعنې ټاپ سیکیورټي ټیم سره مذاکرات کړي دي مشاورت کړی دی پای کې وزیر دفاع شامل دی پای کې نیشنل سیکیورټي ایډوایزر د بھارت شامل دی دغه رنګ د آرمي چیف د هغوی شامل دی ایر چیف شامل دی نیول چیف په دې کې شامل دی او دوی ته یعنې چې کوم د هغوی عسکري قیادت دی نریندر مودي هغوی ته دا اختیار ورکړی دی چې کوم ټارګټ مونږ په پاکستان کې په نښه کړي دي یا چې کوم منتخب کړي دي څه ټایم چې تاسو غواړئ نو په دې باندې تاسو حمله کولی شئ مطلب د دې دا دی چې نریندر مودي دا جنگ مخ په وړاندې بوتل نه غواړي او دا ټول ذموارۍ چې کوم دی هغه خپلو جرنیلانو په اوږو ته اچولي دي یعنې په که جنګ انخلي یا داسې ټارګټ په پاکستان کې په نښه کېږي نو د هغې اډر براه راست د وزیر اعظم هاوس نه راتل پکار دي خو نن د بھارت وزیر اعظم چې کوم دی دغه اختیار خپلو جرنیلانو نه ورکړی دی او اګین د هغوی جرنیلان څنګه چې ما ذکر وکړه نیول چیف دې ته تیار دی چې په سمندرو کې د پاکستان مقابله وکړي او په ایرفورس خو د پاکستان مقابله کې د هغوی دامره پروفیشنل ایرفورس نه دی اگر چې د هغوی جازونه سیوا دي ایرفورس چې کومه عمله ده د بھارت هغه سیوا ده خو چې کوم کیپبلیټیز دي هغه د پاکستان سره سیوا دي نو دا دواړه فورسز چې کوم دي دا د پاکستان مقابله نشي کولی دا بھارتي چې کوم اهمترین انالیست دي جنگي انالیست دي پراوین سوانې هغه دا خبره کړې ده چې دا دوه فورسز به یک وخت د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولی پاتې د هغوی آرمي شوله یعنې زمینی فوج هغوی الریډي څنګه چې ما ذکر وکړه چې هغوی انګیج دي په مختلف محاذونو باندې خصوصا د چین سره چې کوم بارډر دی هغه هم ډیر زیات اکټیو شوی دی چینی فوجیان هلته نقل و حرکت سیوا کړی دی نو د هغه ځای نه هغوی خپل فوج دې طرف ته نشي راوستلی کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د نریندر مودي چې کوم اوسني اقدامات دي یعنې خپلو جرنیلانو ته دا ذمواری سپارل چې په پاکستان حمله وکړي د دې نه دا ثابتېږي چې انډیا کنونشنل جګړې طرف ته تلل نه غواړي ځکه چې جرنیلان یې تیار نه دي او وزیر اعظم اختیار هغوی له ورکړه نو دې دا مطلب شه چې د دې اوسني لیول نه یعنې د ټیکټیکل لیول نه کنونشنل لیول ته دا جنگ تلل هغوی نه غواړي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې چین د پاکستان سره په دې جګړه کې کوم قسمه مدد کولی شي کتونکو څنګه چې پلګام اټیک وشو د هغې وروستو چینی خارجه وزیر وانګوی د پاکستان هم منصب سره وزیر خارجه سره رابطه وکړله او په دې رابطو کې د پاکستان د مکمل مرستو باور ورکړو د ټولو نه اول خو چین د پاکستان دا مرسته وکړه چې د ایرفورس چې کوم جدیدترین میزایل دي PL-15 دې ته ویلی شي یعنې PL-15 دې ته ویلی شي او پاکستان له هغه میزایل ورکړي دي کوم چې چین په خپل استعمال کې راولي یعنې ایکسپورټ کوالټي میزایل یې هم پاکستان له نه دي ورکړي بلکې چین چې خپل ذاتي مصروفیاتو لپاره چې کوم میزایل استعمالوي هغه پاکستان له ورکړي دي د دې سره د جنگ نقشه په ایرفورس لیول باندې د جنگ نقشه تقریبا پاکستان فیور ته راغلې ده او دا نقشه بدله شوې ده
نو د چین دا مرسته ډیره زیاته اهمه ده. د دې نه علاوه که چین په دې جنگ کې براه راست شامل هم نشي نو بیا هم چین بغیر په دې جنگ کې د شمولیت د پاکستان مرسته کولی شي او پاکستان ته په دې جنگ کې د سبقت وړلو لپاره مددگار ثابتېدلی شي. په کې د ټولو نه اول سایبر وارفیر دی. د چین چې کوم سایبر صلاحیت دی، سایبر وارفیر صلاحیت چې کوم د چین دی هغه ډیر زیات ایډوانس دی. هغه د روس نه هم ایډوانس دی، هغه د امریکې نه هم سیوا دی او د پاکستان او بھارت نه هو الریډي سیوا دی. نو چین دا کولی شي چې په یک دم یعنی په اني ټایم بھارت چې کوم انټرنیټ سیستم دی د هغوی سیول لایف چې کوم دی هغه تباہ او برباد کولی شي. انټرنیټ سیستم هغوی یعنی چین د بھارت بلاک کولی شي. نو بھارت په دې معاملاتو باندې ډیر زیات پوهه دی او پته ده ورته چې که چېرته مونږ اخوا دېخوا د پاکستان سره کو نو چین دا ټول معاملات مخې ته راوړي او په بھارت کې انټرنیټ او نور سایبر اټیکس سیوا کولی شي. د دې نه علاوه لاین اپ اکچوال کنټرول چې کوم دی یعنی هغه بارډر کوم چې په کشمیر کې د بھارت او د چین ترمنځ دی هلته هم ډیر زیات ټینشن دی. څنګه چې ما ذکر وکړ چې بھارت نشي کولی چې د هغه ځای نه فورسز راولي او لاین اپ کنټرول ته یې راولي. نو دا هم د چین لخوا د پاکستان یو قسم له مرسته ده. د دې نه علاوه بیدو سیټلایټ سیستم کوم چې د چین یو سیټلایټ سیستم دی پاکستان ته آفر کړی دی، یعنی که چېرته جنگ ونښلي نو ټول سروسز چې کوم دي سیټلایټ سروسز هغوی به پاکستان ته ورکړي او پاکستان ته به ډیره زیاته اسانه شي که په کشمیر کې یا په بھارت کې نور چې کوم ټارګټس دي هغه د چین چې کوم سیټلایټ امیجري ده د هغې په مدد سره بالکل پریسیشن د ډیر پریسیشن سره دا په نښه کولی شي او بھارت ته ډیر غټ نقصان رسولی شي. نو د بھارت په نظر کې د چین فیکټر هم موجود دی. که چېرته دوی د پاکستان سره ټینشن سیوا کوي نو چین هم په دې تاسو ته ما وویل چې نان کنونشنل طریقې چې کوم دي سایبر اټیک دی یا چې کوم نور بیدو سیټلایټ سروسز دي د دې په ذریعه د پاکستان لویه مرسته کولی شي. هم دغه وجه ده چې بھارت سره د دې کیلو کانټې نه لیس دی فورسز دی سره د پاکستان یو په څو سیوا دي بیا هم د پاکستان مقابلې ته کولاو میدان ته نشي راتلی. د دې بنیادي وجوهات دغه کتونکو هم دا د نننه ورځ همترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.